الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د ریاست الوزراء محترم اداري مرستیال، د کابینې قدرمنو وزیر صاحبانو، د بهرنیو هېوادونو ښاغلو استازو، د مخابراتو او تکنالوژۍ وزارت مسؤلینو، د رسنیو استازو او ټولو حاضرینو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. تر هر څه مخکې په دې وروستیو کې د موسمي بارانونو سیلابونو له امله د ګران هېواد په مختلفو سیمو په خاص ډول نورستان ولایت کې زیانمنو شوو کورنیو ته چې زیات جاني او مالي زیانونه ورته رسېدلي دي تسلیت وایم. د پیښو شهیدانو ته د الله تعالی له دربار څخه لوی جنتونه او ټپیانو ته عاجله روغتیا غواړم. قدرمنو حاضرینو، نن ورځ ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په افغانستان کې په لومړي ځل د ټکنالوژۍ او مخابراتو په برخه کې یو مهم نندارتون په لاره اچول کېږي. د دې مهم ګام له امله ټول هېوادوالو ته ډېره مبارکي وایم او د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت له محترمو مسؤلینو څخه مننه کوم چې د دې مهم کار لپاره یې زمینه برابره کړې. دا یو واضح حقیقت دی چې په اوسني عصر کې د ټکنالوژۍ پرمختګ او د اړیکو د ټینګولو وسایل د هېوادونو د مهمو لومړیتوبونو په سر کې قرار لري. اوسنۍ نړۍ د پرمختللو ټکنالوژۍ له لارې د سیالۍ او پرمختګ ډګر ګرم ساتلی دی. د عصر د غوښتنې مطابق د ټکنالوژۍ او مخابراتو په برخه کې پرمختګ کول زموږ ستر مسؤلیت دی او د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې په تدریجي توګه له خپلو موجوده امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې ځان په دې برخه کې له سیمې او نړۍ سره سیال کړي. زموږ ګران هېواد د خپل جغرافیوي موقعیت له مخې په دې برخه کې د سیمې د یوې اتصالي نقطې په توګه مهم رول لوبولی او کولی شي چې جنوبي اسیا له منځنۍ اسیا سره د ډیټا د ترانزیت په برخه کې وتړي. د افغانستان اسلامي امارت له بیا د حاکمیت را په دې خوا د مخابراتو او ټکنالوژۍ سکتور په برخه کې ګڼ پرمختګونه شوي دي. د ډیجیټلي حکومتولي په برخه کې مهمې لاسته راوړنې لرو. همدا څو اونۍ وړاندې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت له لوري د امارتي ادارو لپاره د رسمي اسنادو جوړ شوي سیسټم په تطبیق پیل وکړ چې له دې سره به کارونه اسانه او وخت سپما شي. د پیچلو مرحلو د ساده کولو په برخه کې هم یو بېساري اقدام شوی دی چې له مخې به یې د اسنادو د توی مراحل اوږدې پروسې اسانه شي انشاءالله تعالی. همداراز له کلونو راهیسې د هېواد محرومې سیمې تر کوښښ لاندې راغلي دي چې هم د ګرانو هېوادوالو ستونزې ورسره حل شوي دي او هم د حکومتولۍ او کنټرول په برخه کې بهبود ورسره راغلی دی. باور لرو چې په دې برخه کې به کارونه لا چټک او معیاري کېږي. نن ورځ تاسې وینئ چې د افغانستان د ټکنالوژۍ صنعت د نمایش په موخه په ځینو ګروپو کې اړوند وسایل نندارې ته وړاندې کېږي.
دا لومړی دی چې د ټکنالوژۍ د فرهنګ د ترویج او بهبود په برخه کې داسې مهم ګام اخیستل کېږي. که درنو هېوادوالو د ځوان نسل زده کوونکو ټکنالوژي د نورو سکتورونو په څېر یو له مهمو او اساسي برخو څخه ګڼل کېږي چې په کارونو کې شفافیت، د عوایدو سم مدیریت، د وخت سپما، د پروسسو اسانتیاوو او په چارو کې د خطا کمولو تضمینوي. د نننۍ نړۍ په خوله کې پسته ژبه، خو په سینه کې یې د کاڼي غوندې زړونه دي. که غواړو له نړۍ سره مساوي یا د هغو مخ ته تګ وکړو، نو د ژوند په هره برخه کې د پرمختللې ټکنالوژۍ له صنعت څخه هېڅ چاره نه لرو. دا مسؤلیت هم شرعاً او هم اخلاقاً موږ او تاسو ته راجع دي چې هم ځانونه د نړۍ سره سیالان کړو. نننۍ نندارتون د افغان ځوانانو د استعدادونو د ودې د دوی د نوښتونو څخه د ملاتړ او تخنیکي پروګرامونو له لارې د هېواد د مبتکر نسل لپاره اړین ګام ګڼل کېږي او هیله لرم چې د داسې نندارتونونو په اساس به د امارت خصوصي سکتور، علمي بنسټونو او نوښتګرو ځوانانو ترمنځ همکاري زیاته او ګران هېواد د ټکنالوژۍ او ډیجیټلي پرمختګ په ډګر کې نور هم مخکې لاړ شي. درنو هېوادوالو، موږ تاسې درد او د بیکارۍ غوندې ستونزو څخه کړاو درک کوو. د بېروزګارۍ د پدیدې د له منځه وړلو لپاره له ټول شته امکاناتو په کار اخیستلو څخه خو ډېرې ستونزې شته چې زموږ فعالیت محدودوي او پر مخ مو خنډ ګرځي. بیا هم دغسې ناست نه یو او له هرې مشروع ممکنې لارې کوشش کوو چې تاسې ارام، سوکاله او باعزته ژوند ولرئ. په همدې او د هېواد د پرمختګ او ځان بساینې په موخه ولله الحمد په هېواد کې د زیربنا په برخه کې سترې اقتصادي پروژې روانې دي. د خصوصي سکتور د فعالیتونو د اسانتیا لپاره مو مالیاتي تخفیفونه او معافیتونه وضع کړي دي. د سیمې له هېوادونو سره مو تجارتي مناسبات ورځ تر بلې پیاوړي کېږي او په ټوله کې د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې سنجیده او ګټوري ګامونه اخیستل کېږي. په پای کې یو ځل بیا هم د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت له محترمې رهبرۍ او تخنیکي همکارانو څخه مننه کوم او په ټینګار غوښتنه کوم چې دې مهمې برخې ته توجه لا ډېره کړي. موږ هم تاسو ته له دغه ستونزو څخه نوره د دې غونډې د بریا په هکله یو، خو موږ بل ځای هم د پروګرام یو دغه لرو، نو موږ به انشاءالله ټولو خبرو ته د پای ټکي کېږدو. تاسو ته ښه غونډه غواړو چې په ښه فضا کې خپله دغه سیمینار پای ته ورسوي.